ملګرو فیسبوک کې مې یو ویډیو د مخې تېره شوه چې هغه ما وکته نو په زړه باندې مې یو درد راغی او ډېر زیات افسوس موږ ته راغی په خپلو پښتنو باندې. ګوره موږ دا وایو چې په خپلو بچو باندې ډز مه کوه، په هغوی له زهر مه ورکوه، هغوی په هېڅ طریقې سره مه وژنه، خو هغوی له صرف موبایل ورکوه او سوشل میډیا ته هغه راوباسه چې ټیک ټاک په لاره باندې بیا د فیسبوک او یوټیوب په لاره باندې هغه فحاشي خورئ، بېحیایي خورئ. نو اوس نه چې موږ خپل ماشومان په دې باندې راواړو، د ماشوموالي ورته دا ارامېتوبونه موږ ښایو چې دوی بیا کله غټ شي نو هغوی د فحاشۍ اډې وګرځېږي او بیا زموږ پښتون قوم هغه هلاکت طرف ته بوځي. نو په کار دا ده چې په خپلو بچو باندې موږ رحم وکړو، خپلو بچو باندې موږ هغه شفقت وکړو او موږ په کار د سوشل میډیا نه لرې وساتو. هغې له په دې باندې موږ غوسه شو، الټه موږ لګیا او هغې له موږ په دې باندې استعداد او هغې له موږ شاباسي ورکوو. نو هغوی سبا له بیا هم رالګي او دغه شان ویډیوګانې کوي. که هغه بیا پیغلې شي او ځوانې شي نو بیا د مور او پلار نافرماني، د مور او پلار خبره په هغې باندې اثر نه کوي. ولې دا کار دوی ته بیا ګناه نه ښکاري. د ماشوموالي نه ورته دوی دماغ عادت شوي دي چې مړه دا خو څه دومره خبره نه ده، دومره خبره نه ده. نو بیا چې هغوی غټ شي بیا مو دا څه دومره خبره خو نه ده چې خپل جسم چاته ښایي. دا نورو هلکانو سره لایو راځي په فیسبوک یوټیوب باندې خپلې ویډیوګانې اپلوډ کوي، وایي دا خو هېڅ خبره نه ده. ولې د ماشوموالي نه هغې تربیت داسې شوی دی. نو په کار دا ده چې موږ د خپلو بچو صحیح تربیت وکړو، قرآن او حدیثو ته وښایو، داسې غلطو محفلونو او داسې غلط تربیت نه موږ هغه لرې وساتو. نو په کار دا ده چې د خپلو بچو صحیح تربیت موږ وکړو او د غلطو محفلونو هر څه نه هغه موږ وساتو. که هغه نارینه دی او که زنانه دي، په ټولو صحیح تربیت په کار دی. داسې ویډیوګانې هغه ځان وساتئ، یعنې د الله د عذاب نه بیا ویرېږئ، د الله د عذاب انتظار کوئ. ځکه په دې ګناه کې به موږ ټول شامل یو چې موږ د هغوی صحیح تربیت نه کوو، خراب تربیت کوو، نو چې هغوی سبا له غټ شي او بیا په دغه تربیت باندې هغوی عمل کوي او هغه شان رواني، نو زموږ به پوره حصه وي.